ژبپوهنه او ادبیات. ژبپوهنه او ادبیات تر نورو مسلکونو یو بل ته نږدې دي. دواړه د یوې سکې دوه مخه دي چې پولې یې دومره سره ګډې شي چې توپیر یې لوستونکي ته سخت شي. که ادبیات هغه علم وګڼو چې پر ادب باندې بحث کوي او ژبپوهنه هغه علم چې له ژبې سره یې سر و کار وي، نو بیا راته خبره رڼا شي، او هغه دا چې د ادبیاتو او ژبپوهنې د بحث واحدونه یا ادب او ژبه سره بیل دي، خو دا دواړه سره دومره نږدې دي چې توپیر یې اسانه کار نه دی. ژبه له ادب نه د ځان د هغه اظهار تمه لري چې نور علم یې نشي کولی، هغه اظهار چې د ساینس او تاریخ او نورو ټولنیزو علومو د وس کار نه دی. فورمالیستان د ژبې دې ادبي بڼې ته ناعادي ژبه وایي. کله چې د بېلابېلو ژبنیو عناصرو ترمنځ نوې اړیکې کشف شي او عادي او فرسوده اړیکې له پامه وغورځي، دې ته ناعادي یا ادبي ژبه وایي. د باقر دوه بیتونه دي چې وایي: درد زما ورور دی تسلي راکوي، ډیوه مې مور د ټوله شپه ویښوي، زه چې تر څو پورې راغلی نه یم ماته د خپل کور دروازه ویښوي. په عادي ژبه کې د درد او ورور او د مور او ډیوې همداسې د دروازې او ویښتیا ترمنځ هغسې تړاو نشته لکه په دې شعر کې چې رامنځته شوی دی. په عادي ژبه کې څوک درد ته ورور او ډیوې ته مور نه وایي او نه دروازې ته د خوب او ویښتیا نسبت کوي. دې ته وایي د شعر خیال او عاطفه. له دې ناعادي تړاوه د راپیدا شوي عاطفې او خیال بیلول ناشونی کار دی. ځکه نو وایو چې په شعر کې عاطفه او خیال غاړه غړۍ وي. که خبره د عادي او ناعادي تړاو وي، بیا خو راته د ادبیاتو او ژبپوهنې توپیر اسانه ښکاري، خو داسې نه ده. دا پولې ډېرې مبهمې دي. خو د ژبپوهنې او ادب له ډلبندۍ پرته د انسان چاره نشته، ځکه دا د موضوعاتو د درک مؤثره لار ده. لومړی پوښتنه دا ده چې که د ژبپوهنې موخه د ژبه د پوهاوي چاره څنګه ترسره وي، پوښتنې ځوابول وي، بیا خو ادب هم دا کار کوي. بیا نو ژبپوهنه پر ادب ولې بحث ونه کړي؟ په شلمه پیړۍ کې د بیلابېلو علومو ترمنځ غځېدلو اړیکو ته پوهان ځیر شول او پر دې بنسټ ورته پته ولګېده چې پوهېدل او پوهول د انسان د ژوند اساسي کار دی. انسان له بهرني طبیعت او واقعیت سره مخ دی او پکار ده چې د پوهاوي اړیکه ورسره ولري. علوم د انسان او طبیعت ترمنځ د تفاهم همدا اړیکه پیاوړې کوي چې ژبپوهنه پرې بحث کوي. نو که ادب د ژبې د افهام او تفهیم چاره په ناعادي بڼه ترسره وي او ژبپوهنه پرې د خبرو کولو واک لري، بیا خو ژبپوهنه ساینس نه دی. دا بیله خبره ده چې ژبپوهنه د ژبې په اړه په څېړنه کې له ساینسي میتودونو او اصولو نه استفاده کوي او تر یوه ځایه بری هم ترلاسه کوي. خو دا خبره د چوکاټ تر حدودو وي. په ژبه کې ترکیبونه څرنګه جوړیږي، جمله څنګه وي، په جمله کې د بیلابېلو عناصرو ترتیب څنګه وي، فعلونه څرنګه جوړیږي، په جمله کې د بیلابېلو توکیو ترمنځ سمون یا مطابقت څنګه راځي. موږ ته دا د ژبپوهنې پوښتنې ښکاري، خو دا خبرې ډېرې چوکاټي دي. د ژبپوهنې وزرې هله وسوځي چې کله له دې پوښتنې سره مخ شي چې دا ژبني چوکاټونه د انسانانو احساسات او افکار څنګه رانغاړي. ولې له یوې جملې یا کلمې نه څو معناوې اخلو؟ عواطف تل د کب غوندې د چوکاټ له منګلو ښویېږي او ژبه د عواطفو د څرګندولو او درک لویه وسیله ده. چې ژبپوهنه په دې پوښتنو پسې راووځي، نو له سیمانټیکه تېره شي او سیده د ادبیاتو په شنه خو بې پایانه جزیره کې ورکه شي. اوس موږ درک کړي چې د ژبپوهنې له مباحثو ادبیات نشي مستثنا کېدای، ځکه ادبیات هم ژبه ده. که خبره دا وي نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ادبیات بیا ولې له ژبپوهنې بیل مطالعه کوو؟ دې پوښتنې ته لږ وروسته ځواب وایم. د عادي او ناعادي اړیکې خبره مو وکړه، خو دا اړیکه ډېره مرموزه او پراخه وي. انسان په اسانه د بیلابېلو ژبنیو توکیو ترمنځ غځېدلې اړیکې عادي یا ناعادي نشي ګڼلی، او دا د ادبیاتو او ژبپوهنې د ګډون بله نښه ده. ناعادي اړیکې تل ناعادي نه پاتېږي. د وخت په تېرېدو د بیلابېلو ژبنیو عناصرو ترمنځ غځېدلې ناعادي اړیکه په عادي اړیکه واوړي او بیا پکې هغه ابهام او هنري خوند پاتې نشي. بیا هر لوستونکي ته عادي خبره وي. خړې سترګې به یو وخت نوې خبره وه، خو اوس نه ده. نو که ناعادي خبره ثبات نه لري او عادي کېږي، بیا خو به ناچاره د ژبپوهنې منګلو ته راځي. اوس راته د ژبپوهنې او ادبیاتو د تړاو پته ولګېده. اوس به هغه پوښتنه راواخلو چې ادبیات نو ولې بیل مطالعه کوو؟ د دې پوښتنې داخلي او بهرني لاملونه دي. موږ که له ادبه د فرهنګ د خدمت تمه کوو، پکار ده چې د یو خپلواک مسلک په توګه یې ومنو او اصول یې معلوم کړو چې که څوک ورته مخه کوي چې لار ورته معلومه وي. د ادب موخه هم ژبه ده، خو د ادب ځانګړنه دا ده
چې ژبه لړزانده یا متزلزله ساتي. ادبیات د ژبې پر همدې مشخصه یا تزلزل بحث کوي. خو ژبپوهنه د یو علم په توګه له ژبې نه د ثبات غوښتنه لري او پر ثبات حالت یې خبرې کوي. ژبپوهنه او ادبیات به سره ورتهوالی او توپیرونه لري، خو ژبپوهنه څوک د ادب او ادب څوک د ژبپوهنې له دروازې نشي راګرځولی. په دې حساب ژبپوه ته پکار دي چې پراخه ادبي مطالعه ولري، ګنې څېړنه به یې نیمګړې وي، ځکه د ژبې یوه بڼه ادب هم ده. همداسې ادیب ته پکار دي چې د ژبپوهنې له لارې د ژبې له پراخو امکاناتو خبر شي. که ادیب د ژبې له پراخو امکاناتو خبر وي، د ژبې ادبي کارول او ماتول به ورته اسانه وي.